چې رانجه شومه نو خال بشم که خیری چې رانجه شومه نو خال بشم که خیری ستا د سترګو انډیوال بشم که خیری او یو دوه درې د بې حسۍ خښتې پږدم نو پوره شپږ فوټه دیوال بشم که خیری او تا به داسې باغي لاش نه وي لیدلی تا به داسې باغي لاش نه وي لیدلی خخ به نه شمه او نال بشم که خیری او اباسین به په خپل لوښي کې هم تنګ شي چېرته داسې په شکال بشم که خیری او ساډوبي به د ذهنونو ختمومه د پښتون وطن شمال بشم که خیری. السلام علیکم and once again السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غږ د FM 93 ریډیو دلبر 400 دی. عظیم ستاسو قربا، ستاسو ملګری، ستاسو دوست، ستاسو خادم نذیر احمد خادم او د پروګرام نوم دی آل ان ون. اوریدونکو د خپل خالق مالک او رازق نه د امید لرم چې تاسو به ښه خوشاله به د صحت او د عزت په جامه به ژوند به انجوای کوئ او د ژوند نه به د خپلې برخې خوشحالۍ خوندونه ښایستونه ښکلاګانې رڼاګانې مزې او چرچې اخلئ چې چېرته هم یې په چین کې به یې په سکون کې به یې په اطمینان کې به یې په راحت کې به یې په مزو کې به یې په چرچو کې به یې په ښایستونو کې به یې په ښکلاګانو کې به یې په رڼاګانو کې به یې په آبشارو کې به یې په بهارونو کې به یې او چې چېرته خوشحالي وي ستاسو په نصیب به وي، ستاسو په قسمت به وي او چې په لاره باندې روان یې ټکره واخلئ او د ټکرې د لاندې دا ګټې د لاندې هم تاسو ته دوه درې خوشحالۍ ولاړي او په مسکا درته خاندي، د زړه د کومې درته خاندي او په بړکا درته خاندي چې راځه ستا خوشحالي موچته مې که. نو یو مور خپل بچي ته نصیحت کوو بچي سل ټکرې وخوري، نو بچي ورته وایي امې دا ته ماته خیرې کې که دعا کې. مور ورته وایي بچي یو ټکرې سره به ته سل عقله زده کوې. نو بلکل دغسې اورېدونکو که په ژوند کې تاسو هر څه کار کوئ که نه، که تاسو بیداد وکړه، تاسو تاوان وکړه، تاسو یو فیلډ کې ناکامه شوئ نو دا ناکامي نه ده. که څه تاسو ګین کړه که نه، که څه تاسو حاصل کړه که نه، تجربه راله. د دې مطلب دا دی چې هغه بلب چې کوم ساینسدان جوړو نو هغه چې کله تجربې کولې بله تجربې وکړي بلب اخره کې هغه جوړ کړو، خو هغه چې چاته تاسو وکړه تا خو وخت ضایع کړه، هغه ورته نه وایي ما دا تجربه وکړه چې په دې طریقو باندې بلب نه جوړېږي. نو ژوند ژوند څه د ماتو بنګړو بار دی، ویر مو په حال باندې پکار دی، خوار پکې خان پکې خوار دی او چې زمرود پیداوار دی، زه په هغې وطن کې لوږې تېرومه. او بیا وایي چې امیرشاد به پکې هغه امیرشادي پاکستان که مقبوضه وي که آزاد، خوار په هندستان هم خواري. سمه د غمونو راته مخه ده، څومره بدنصیبه زما برخه ده، او غم که د غمه شرمېدلې په ما به نه راتله جوړه غمونه. نو په ژوند کې اورېدونکو په لایف کې په زندګۍ کې داسې حالات راشي چې تاسو ته به په بعضې نیم ټایم کې داسې وشي چې د غمونه انسان باندې یو بل طرفه راځي، یو غم له انسان زغملی نه وي تېر کړي نه وي، بل غم پې ناڅاپه راشي. نو سمه د غمونو ورته مخې یکې بعد دیګری یو پسې بل غم سم تیار ولاړي او سم چې کوم دی که تاسو خیال کړي یو نیم کور باندې یو نیم فیملی باندې غمونه هم ډېر راشي، لکه په کور کې داسې نیکه وفات شي، بیا ورپسې چې کوم دی نوسې وفات شي، بله غمونه پې لګاتار راشي. نو بیا خلک سوچ کوي که نه یا خبره کوي یا چې کوم دی د الله تعالی نه هم خلک یو به علامه اقبال ګیله کوله. علامه اقبال چې کله لومبۍ شکوه ولیکله اورېدونکو نو د هغې وخت کم عالمانو هغې پې فتوا لګولې وه، هغه چې شکوه ولیکه شکوې داسې ووي چې د خدای پاک نه ګیله کوله که نه، خبرې له بیا راځم، کومه خبره چې ما کم ځای ختمه کړې د هغې له بیا راځم. وی قهر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان سے فقط وعدہ حور، رحمت ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، پھر بھی شکوا ہے خدای پاک ته وی پھر بھی شکوا ہے کہ ہم لوگ وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. دا دې نه بعد چې کومه کله فتوا پې ولګېده بیا یې جواب شکوه ولیکله. جواب شکوه داسې و چې شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تیبی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. نو یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. نو کله خبره مې څه پسې کوله اورېدونکو د خوشحالي او خفګان، غم، جبر، تشدد، راته، سخته
کامیابی ناکامي دا د ژوند حصه ده، دا به په ژوند کې وي. خو ګیله کوم ټیم پکار ده؟ ګیله هغه ټیم انسان لور شي کنه. تاسو له هم سم زما خو سم د سترګو کې اوښکې راشي، تړ مې اوښکو پسې راته یو خبر را یاده شوه. داسې کار دی اورېدونکو چې په دې دنیا کې کم کس کم کار وکړي که نه نو هم د هغې صله هغه ته میلاوي. دنیا مکافات عمل ده. چا سره که تاسو نیکي وکړه د نیکۍ په شکل کې به راځي، او که چا سره تاسو بدي وکړه د بدۍ په شکل کې به تاسو پسې راځي. دا چېرته هم نه ځي. ښه دې وکړه د ښه په شکل کې به تا ته میلاویږي، که بد دې وکړه نو خو راځي به تا له خامخا.